عطا محمد نور او محقق له دوستم سره لیدنه کړې. دا یو څو ورځې کېږي چې عبدالرشید دوستم رسنیو ته راڅرګند شوی او د طالبانو پر وړاندې د جنګ اعلان هم کړی دی او غواړي چې افغانستان ته د جنګ لپاره راشي، او چې اوس ورسره نور احمد او محقق هم لیدنه کړې. عطا نور محمد ویلي دي چې غواړم له دوستم سره یو ځای افغانستان ته ستون شم او خپل ځان بیرته خپل ولس ته ثابت کړم. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړه، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. عطا محمد نور په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دوی له جنرال دوستم سره د هغه پر راتګ غږېدلي دي او هغه ته یې ډاډ ورکړی چې موږ به خپل همت نه بایلو او افغانستان ته به ورستنېږو. دوستم چې اوس په ترکیه کې ژوند کوي، عطا محمد نور هم له هغه سره په ترکیه کې لیدلی. محمد محقق عطا محمد نور او د ارګ په ترکیه کې ناست لومړی مرستیال جنرال دوستم د ائتلاف نجات افغانستان په نوم یوه ډله هم جوړه کړې چې د عطا محمد نور په وینا راتلونکي ټاکنو کې د ځان لا ښه ثابت کړي. عطا محمد نور ویلي چې موږ سره به ترکیه هم همکاري وکړي او ملاتړ به مو وکړي. هغه ویلي له دوستم سره مو په ترکیه کې لیدنه کړې ده. دوی چې له افغانستان په سقوط کېدو شو، لومړی لاړل ازبکستان ته او بیا له ازبکستان نه څوک ترکیه او څوک فرانسې ته وتښتېدل او اوس غواړي چې بیرته راستانه شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.